چې په څه بیان وکړو دا نن چې ډېر خلک راغلي دي الحمدلله دا اثر ده شکر د چې کوم مسلمان یې ښه عقیده لرو د مسلمانانو دپاره چې کوم کلام نبي کریم رالیږلی دی چې دغه قرآن عظیم شان ده دا د خلکو د دنیا او د آخرت د کامیابۍ ذریعه رحمت په رحمت قرآن نور ده قرآن رحمت ده دین دی اسلام رحمت ده پیغمبر علیه السلام رحمت ده دغه قرآن اثر د رحمت ده چې الله رالیږلی الرحمن علم القرآن تنزیل د رحمان او رحیم ذات نه نو دغه رحمت د دنیا او د آخرت ته که څوک د قرآن سره تعلق وساتي دا قرآن په ورځ قیامت دغه انسان لپاره دلیل وي دغه انسان لپاره د خدای په حضور کې شفاعت وکړي او الله پر هر شي د خپل قرآن شفاعت کوي تر انبیاء او د قرآن شفاعت مخکې ده تر اولیاء او شهدا او حافظان ولې دا د کریم خپل کلام ده تر هغه چې شفاعت قرآن ډېر کوي ده رسول الله دې دا قرآن شافع مشفع ده چې چاته شفاعت وکړي الله یې شفاعت کوي خدا قرآن معقل مستطاع ته خدای دې وساتي چې چا باندې بیا راپور وکړي عریضه وکړي چې ای خدای دغه انسان دې ما سره تعلق نه ساتو بیا عریضه شکایت هم الله تعالی چې نظر راوړي لکه رسول الله چې شکایت کوي چې یا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا ای خدای ای رب دې ما قوم ته خلکو خدای قرآن پرېښود په قرآن ایمان راوړي دا قرآن به وایي دغه شفاعت کوي چې خدای دې چې کوم مخلوق ته لیږلی و دغه مخلوق به کې دا کافرانو په باب کې شفاعت کوي چې ته وګوره دماغ ته ورغلو په ما ایمان راوړو د دواړه اړخ لري که موږ باید مؤمن کېږي د ایمان مؤمن په یو آیت کې څوک منکر شي کافر ده دا به مو یقین وي چې دغه قرآن ذریعه د نجات ده دغه قرآن ذریعه د هدایت ده دغه قرآن ذریعه د رحمت ده دغه قرآن ذریعه د قرب الهي ده چې خدای پاک سره کوي ځکه هم چې دا قرآن الله ته وسیله شي دعا کوي دعا یې ورته قبلوي د قرآن د ختم په وخت کې د خدای پاک د طرف نه وعده ده چې قبولي د دعا دا یو عبادت ده چې سړي ادا په قرآن ختم شو نو چې اوس دعا کوي الله ته د الله وعده ده چې دا دعا خدای پاک قبلوي موږ مسلمانان د دغه قرآن عظیم شان سره تعلق باید د یوې ورځې ولرو چې صرف یو ورځ ختم ته دعا کول شو او په عام اوقاتو کې د قرآن سره تعلق نه وي د قرآن په احکامو باندې عمل نه وي د قرآن سره اخلاص او محبت نه وي د قرآن تلاوت نه وي عزت نه وي موږ مسلمانان وینو د مسلمانانو په کورونو کې دا پرېکړه ده یو علاقه چې ما ته چا کیسه کړه چې په یو کور تندر ولوېدو بیا هغه پلار کیسه کړې وه عالم ته چې زمانو مشربي اخیستی و دا کوټې په کونج کې انوارۍ جوړه ده دغه انوارۍ کې لاندې د قرآن شریف کې که د سیرې کیلي کېږي ده چې څنګه فلم شغال شو په دا کور باندې اسماني تندر ولوېدو نن مسلمان په داسې حال کې دي قرآن لاندې چې دوی سترګې پکې دي ډېرو کورو کې قرآن پکې وجود نه لري په ډېرو کورو کې نه په کلي کې ما یو وخت طالبي کې علاقه کې امامت کړی و څوک ورو نو لرې ځای و چې زه لاړم د روژې په ماښام ورغلم د طالب راته نیولی ومنئ سهار چې هلته شور ما ورته ویلې دا کلي کې جومات چې موږ په جومات کې قرآن شریف نه و نو ما ویلې د قرآن شریف دې چا کړه زیات یې کوي چې قرآن شریف راوړی زه به تلاوت کې کوم یوه پنډه ښځه وه مېړه یې څلور ملاتې ښه و د هغې په کور کې قرآن په راتلو کلي کې قرآن عظیم شان وجود نه درلود د دې وجې نه په ښکاره روژې خوړې کېدې په ټول کلي کې چې دا ته یې منع کړی وم د ده سړي په دغه کاغذوبه یې ایستلې وه حج ته دوی مړې کړي وو تاسو وژلې وه روژې په ښکاره خوړې کېدې لکه نن سبا چې په ډېرو ځایو کې خوړل کېږي دا په ټول کلي کې چې قرآن نه وي د قرآن په حکم د سړی ته خبر شي قرآن شریف په کور کې نه کوي هغه پوښ نه لري خاورې ورته کېږي که پوښ لري یو ساده پوښ چې په کومه ورځ کور کې مشکل جوړ شي ملا راولي طالب راولي حافظ ختم کړي قرآن شریف راواخلي بیا یې ګردون تاسې تقویي دومره وخت نه یې تلاوت کړی چې په لاره چې تقویي دا ګردونه تر لرې دي
طيبون كايستا جوړي د نور شهر قاعده کې دا د قرآن سره یو فائدہ دی یو د تعلق باندې مسلمان د قرآن سره وي دا شوګه د چې یو سره علاقه د تشریکی کې په هغه د خدای رحمت ده کله یو صحیح نه باندې ته مې سره راغلي د خدای په فرموده او د رسول الله په فرموده قسم ده چې ټول دنیا دې تشي د سرو زرو مالک شي کتوم راکړي کړي ویل کبه دانه کې څه وکړه چې خدای سره راځي په راغلي ځکه د خدای په فرموده کې څه ضرورت نشته او باید ادرس لپاره د علماء سره د قرآن د درس او تدریس خاطر باندې تعلق وساتو چې د ترجمه کېږي د سمع علماء سره دغه قرآن ذریعه او دلالت هم ده خدای پکې چې چا لپاره چې مضبوطی مراد ورزیاتي په دغه قرآن سره خلک وکړي خلکو ته ترجمه کېږي دعوت اسلام لري چې عقیدې لري باسي دې خصوص د قرآن په غلط تعبیرونه ورته کوي دغه قرآن د ذریعه د ګمراهي وګرځي دا القرآن او امر چې د قرآن دی په خلکو سره تعلق وکړه د ځان صفات خاطر نه ویلو دا ځای الحمدلله خلک په عقیده او تراجمنی دا ځای هغه یو څه لپاره بیان ضرورت نشته چې کوي یو خو هغه راځي د دې د په دې کې ویلې وای راځم د راځي مدرسې ته شکر هم درته پولیس په شجاعو کې خلک ولاړ زه وايي دلته نه پاروړ روان چې ومه د وړه شم چې دا حکومت کوم په مدرسه چې خپل ویلې ده لکه نن سبا خان به سره نه خطر وي چې کله راوړل چې تم دا پولیس جامو کې شکو خلک دې دوه چرال نو دې راځي چې تا خپکه ګما مفلایي الله تعالی دې مدرسې په حفاظت لپاره راځي مفلایي چې په هغه د خدای قرآن درس کېږي په هغه د خدای ذکر په یو ځای کې کېږي د خدای عبادت کېږي نو هغه ځای د حرام حیثیت لري د خدای د حرام حیثیت لري په هغه باندې چې څوک د دین سره تعلق لري خدای په اثر کې پیدا کوي دغه هغه رسول باندې د دعا لپاره تلیفونونه کوي د ځای د دعا لپاره امیدونه د دعا ولري امیدونه روسه باید سره خبرې شي باندې کاشي چې دغه خاطر د زړه وي د دعا د زړه وي او موږ تاسو ته باید په بچي خالو دي کافرانو کې هغه په انتظار دي چې مسلمانانو ته دعا کوي موږ ته اهتمام سره کې پلیاري دي چې نه اخر روان ده او د یو د بندوبست جامو نشته یو د خرچې ضرورت پر کومه دوم نشته نو دا څه ورته دي چې په یو امور کې پرونه نه پیدا کیږي هغه ورته له پردې منځوري دا ټول د مسلمانانو علماء ته د ټول تصور د دعا په انتظار راځي او په دعا چې څومره کار کیږي هغه ټول باندې کیږي په ټول په ټال باندې کیږي ډېر یو کافر دې په تکلیفو کې دي یو مشایخ په تکلیفو کې دي خپل دیني استقلال نه لري دا د دې سوال دی چې کولای واده له حق دی چې کولای موږ اسلامي ملکونه ټول په خطر کې دي خو په یو اسلامي ملک کې په اړه باندې نه پیږي نو ټول ته په اخلاص او عفو چې خدای په ټول مسلمانانو راغلي ټول اسلامي ملکونه وساتي چې ټول مسلمانانو الله تعالی د ټول میټو لپاره او خدای دا مسلمانان چې شیطان ورته راځي کاږي کوي دغه مسلمانان دي کله په کله نه دینو هغه مسلمانان چې ډیر کال روزي نه څنګه په کاري نه راځي چې موږ په کار کې ورسره مایو هغه ورته چې کله نه کوي څنګه نه مونږ نه کوي دا اوس په نوې چې باندې شکایت وشو دې دواران په خپل کې مشري موږ په دې ډول چې کله په مناظره کې په حیات کې په سره کې نه څه سلام وکړو نو موږ نه کوي شیطان یو مسلمانان باندې چې په مرسته وکړي دا مسلمانان بیا یې نه بیا چې حرام ته راځي نو خدای ته بزاري کوي چې د شیطان نه مخلص شي او خپل رحمت باندې رسول کې او الله تعالی ته توجه شي الحمدلله والعافية للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عليك تبارك ربنا وتعالى نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إلى جناب رسولك صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ننتسب فلا تبعدنا وببابك نقف فلا تطردنا وإياك نسأل فلا تضيعنا. اللهم ارحم تضرعنا وآمن خوفنا وتقبل أعمالنا واصلح أحوالنا واجعل بطاعتك اشتغالنا وإلى الخير مآلنا وحقق بزيادة آمالنا واختم بسعادة آجالنا. هذا ظلنا ذاك من بين يديك وحالنا لا ينفع عليك أمرتنا فتركنا ونهيتنا وارتكبنا ولا يسعنا إلا عفوك فاعف عنا يا خير المحمولين وأكرم المسؤولين إنك عفو غفور رؤوف رحيم. اللهم اعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر لإخواننا المجاهدين. اللهم انصرنا ومسلمين المجاهدين كما نصرت الدين بالملائكة المرسلين واغفر للكفرة واليهود والنصارى والمبتدعة والمشركين والخلقين والقسمين والرسل والأمريكين والصالحين. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم وخلف بنيانهم وضل ديارهم وأيتم أطفالهم وأيتم أطفالهم وأيتم أطفالهم وأيتم أبنائهم وأطفال من رجال المسلمين. اللهم اغفر مع تعديل مقتدر. اللهم اغفر مع تعديل مقتدر. اللهم اغفر مع تعديل مقتدر. اللهم أهلكم كهلال عاد وثمود. اللهم أهلكم كهلال عاد وثمود. اللهم أهلكم كهلال عاد وثمود. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. ربنا لا تحرق علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. هذا بكلمة semoga ada terjemah dan terasai terusir dari khalqu du'akai syarakai khalqu nabiyo atau baca amal sedekah pun amal lebih terima di seluruh umat muslim apa dapat setuju bersama lebih terima di seluruh ni amal sebabnya pasti kemudian roh mubarak kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam Allah Rasulullah syabut Allah berdialog Quran mubarak berwajib itu. Kalau saya
هغه خلک چې موږ سره اخلاق لري د مدرسې سره اخلاق لري محبت لري خدمت کوي معلومات کوي هغه ټول چې موږ